راته ووایئ چې ستاسو څو بچي دي؟ زما مال د خدای یو لور دی. ستاسو د لور سیاست سره څه دلچسپي شته؟ نه فلحال خو داسې څه نه ښکاري. که دې خوښه وي نو دا باباګان به د منځ نه وباسو. څه مطلب؟ مطلب دا چې کوर्ट میرج به وکړو. کوर्ट میرج؟ نه ګل پاڼې داسې مه کوه، د خاندان نوم داسې مه نیلاموه. شیرشاه ماجون کې په لومړي ځل فیصله کړې ده او دا فیصله خو سمه ده او قربانه ده. اوس به زه سرته رسوم. عمر جلاله تشه جولې خو زیم، زه تا نه هیڅ نه غواړم، بس ما له زما شهزاده راکه. شهزاده؟ د کوم شهزاده خبرې کې سایرا بیګم؟ هغه شهزاده چې تا زما په غېږ کې پرېښی و. عمر جلاله ما تا سره ډیر بد کړي، ما ته د خپلو بدو دومره لویه سزا میلاو شوه، بس زه یو ځل خپل شهزاده لیدل غواړم، یا که مړم شم نو مړه نه یمه. زهرا بیګم ستا شهزاده مړ شوی دی. نه عمر جلاله داسې نشي کېدی، زما شهزاده مړ نه دی، هغه ژوندی دی. سایرا بیګم ستا د راتلو ډیره ډیره مننه، خو زه افسوس کوم چې زه ستا هیڅ مدد نشم کولی، هیڅ مدد نشم کولی. عمر جلاله سوال درته کوم، مینت درته کوم، ما ته زما شهزاده وښایه، یو ځل راته وښایه، د خدای دپاره زما شهزاده ماته وښایه، وښایه راته. سایرا بیګم ستا دا انداز په ما باندې ډیر ښه لګي. سوال، منت، زاري دا ما هم تا ته ډیر کړي وو، خو دا هر څه په تا باندې بې اثره و، او نن ستا دا هر څه په ما باندې بې اثره دي. خو عمر جلاله دا سوال د سایرا بیګم نه دی، د یوې مور سوال دی، د خپل زوی دپاره. دا مور به هغه زوی سره څنګه مخامخ کیږي؟ کوم زوی چې دې د پلار په غېږ کې په جړا پرېښی و، په جړا. نه رندانې ډېره مننه، ډېر څه مې وخوړل. هسې یو تپوس مې کولو. جی جی د سیرش د پلار په باره کې مې څه معلومات غوښتل. جی د سیرش پلار د سیرش په وړوکوالي وفات شوی دی.
ډېرې مونږ زو راځو که نه ان شاء الله جی ان شاء ښه نو ماته اجازت دی الله راځي جی ښه ډېره راځي جی سر داسې به وکړي چې د ایډرس واخله او د نامدار نامي یو سړی دی د هغه معلومات به وکړي نامدار خان یو نامدار خو زه هم پیژنم او د ډېرې مودې نه یې پیژنم خو دا معلومول دي چې دا همغه نامدار دی او که بل څوک دی سر تاسو بېغمه شئ دا معلومات به زه ډېر زر تر زره وکړم ټیک ده ورځه او ما له زر تر زره رپورټ راوړه ټیک شو اوکې سر دا د آخري ځلو بیا ما ته پته ولګېده چې ته هلته تلې نو هغه به ستا په دې کور کې آخري ورځ نامدار خانه اوس به تو ګورې چې زه خپل زوی را پیدا کوم او که نه یو ځلې ما ستا دپاره خپل زوی پرېښی که دا ځلې ما د زوی دپاره ستا دا کور هم پرېښوده که نه نو دا سودا هم ماته منظوره ده منظوره ده ستاسو خبره ما بابا سره کړې ده بابا هم را روان دي نازنین څوکم دلته کې بغیر د رشوتو سفارش نه چا کار نه کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام کینه بچې کینه بچې ناظرین راته ستا ټوله کیسه کړې ده خو ته خفه کېږه ما ستا د ورور قاتل چې هر څوک دی یو ورځ به د تورو تمبو شاتی معافي غواړم سر خو زموږ په هغه ایف آی آر باندې اوسه پورې څه پروسس لا نه شوی وبشي بچې ته مه خفه کېږه اصل کې دا قسمه کیسونو انویسټیګیشن لږ ټایم اخلي د دې انویسټیګیشنز کې ډېر زیات هرډلز راځي خو بهرحال څه نه څه حل به ضرور وباسو ډېره مهرباني صاحب ما ته اوس اجازت دی ښه ده بچې ټینشن مه اخله الله په امان الله کینه بچې نازنین بچې جی بابا د ده شیرشاه نوم دی که نه او بابا بچې د څه کار کوي د مړو نه پاتې ټیکسي چلی او د ایم بی اے کړې ده بچې دا خو واقعي چې ډېره لویه المیه ده اکثر جرمونه د بېروزګارۍ د وجې نه کېږي
مو خیالونو کې ورکه یې؟ هیڅ نه اسې ما دا سوچ کولو چې ته څومره خوش نصیبه یې. هغه څنګه؟ هغه درته زه ووایم خوش نصیبه ځکه یې چې بابا ستا د رشتې خبره وکړه او زما رشتې له لا نړو. اورنګ لالا؟ هاو زما ستاسو ټولو نه دا ګیله ده او دا ګیله به ټول عمر وي چې زه دې قابل نه وم چې زه هم تاسو سره دې رشتې کې ناست وم. خو زه داسې همیشه دې کور کې ما سره شوي دي. اورنګ لالا خبره داسې وه چې خبره چې هر څه ده ستاسو د دروغو جوازونه او بې ځایه دلیلونه زما د زړه نه د اخري نشي اخوا کولی. تاسو زما خبره خو اورئ که نه؟ نه اورم ستاسو خبره بالکل نه اورم. تاسو سره دا احساس نه و چې تاسو د مشر ورور خبره د رشتې پرېږدئ او د کشر ورور رشتې پسې ځئ. सर सैरिश बीबी द एक्स मिनिस्टर नामदार لکه چې نن ډېرې خبرې کوي. نازنین غمونه ډېر دي خو موږ ورته یوازې یو. دې سوچ وړم کو دا ژوند وي نو دا خو به ډېر ګران شي. زموږ د ټولو دغه حل دی. تا د خپل جاب څه خبره کوله؟ جاب مې وشو خو د کور مسلې مې ختمې نه شوې. همغه ستا او د ګلپاڼې د واده خبره؟ او بابا جواب غوښته او ګلپاڼې ورته انکار وکړو. ګلپاڼه لکه چې دا هر څه زموږ دپاره کوي. او بالکل د هغې انکار زموږ دپاره دی خو الزام یې د هغې په سر دی. شیرشاه ته مه خفه کېږه. زما په خیال څه موده پس به دا حالات ښه شي. ګرانه ده ګلپاڼې د بابا د فیصلې نه انکار کړی دی. بابا هم راته خفه ښکاري خو د ګلپاڼې ارادې راته هم ښه نه ښکاري. نو ستا په خیال موږ څه کولی شو؟ هیڅ هم نه بس تماشه ده او کوو به یې. خو ما ته داسې ښکاري چې یو ډېر لوی طوفان را روان دی. خدای دې خیر کوي چې څومره بربادي به جوړوي.